بل یو درس د عاشورا د ورځې سره تعلق ساتي هغه ده چې په دې ورځ باندې د جنت د ځوانانو سردار شهید شوی او څوک دی حسین رضی الله عنه یو غټه واقعا او الحمدلله ما په دې باندې بیان کړی دی ګور لازم نن ووري او ان شاء الله د ملګری به نن نشروم کی په هر ځای کې په نیټ باندې په موبایل باندې د کربلا د میدان حقیقت او پغې کې ماغه حقیقت ټول بیان کړی د کم چې شیعاګانو بدل کړي او غ تاریخ چې کم بازو لیکونکو بدل کړي او دروغي بګچولیو هغه حقیقت د الله په توفیق سره مخه تفصیلی بیان کړي او زغه وخت نه چې زغه واقع شروع کوم چې څنګه حسین رضی الله عنه څنګه ته شهید شو او د واقع خلنده ده چې کله حسن رضی الله عنه وفات شو نو د وفات نه مخکې هغه د خلافت چاته پرېخو معاویه رضی الله عنه د دې لپاره چې د مسلمانانو په منځ کې کوم اختلاف ته چې دا ختم شي په دغه ورځ باندې مسلمانان ډېر خوشاله د امت لپاره د خوشحالي یو ورځ وه ځکه چې هغه اختلافات خو مخکې وو د علي رضی الله عنه د معاویه په منځ کې رضی الله عنهما نو دا دلته اوس هغه اختلافات ختم شو دا علي رضی الله عنه زوی راولګېد معاویه ته خلافت پرېښو بیا معاویه رضی الله عنه وصیت خلافت چاته وکړو یزید ته رحمه الله الله دې وبخي چې دا زوی د چاو د معاویه رضی الله عنه نو په دې باندې حسین دان او باز نور یوسف صحابو چې هغه موږ د سره بیعت نه کاوه حق د حسین ډیر دی حق د بل صحابي عبد الله بن زبیر وو نو دې په مکه کې وو دی کوفی والا عراق والا د ټول شیعاګانو د شیعاګانو وجلې د کم چې به ماتم کې د عاشورا په ورځان به وي دوی وته خطونه ولېګل هغه نه راوته اته پته چې دین یو فتنه جوړیږي نه راوته او دی صحابه کرام وته نصیحت وکړي چې مزه تلو کې خیر نشته خو دوی نه پرې خو دي خبيثانو او دی منافقین دا خطونه به لګل تر شاو منګ ته ولاړیو زمونږ تورستا سره دی زمونږ سرونه ته قربان دی او موږ ټول ست خلافت منو نو حسین دا راوت د دې لپاره نه د دې لپاره نو راوته چې جنگو کې لاړ شي چې کوفی ته غره ورسېدو چې وی کته کوفه خالی پرته د پاغه خبيسانو کې یو نخکاری کوم چې خطونه را لیکلیو او تاریخ کې راځي چې د خطونه دومره ډیرو چې به بوجو کې پراته وو بوجي به دي ژوړو خطونه به راوړل او چې شو خلک چې به بوجو باندې خطونه را لیکلیو غریبي په میدان کې یک یوازې پرې خوت بس داغه سره عملګریو کوم چې سره راغلیو او داغه خپلوان بس خلک وي حسین رضی تلو جنگله موږ جنگله نو تلل ته درو وي دلیل په سره جنگله نو تلل دلیل په دلیل چې ځان سره خزي بولي وي ما شومانه بولو نو څوک چې جنگله ځا خزي بوزي څوک چې جنگله ځا ما شومانه بوزي ځان سره نه جنگله نو تلل ناغه بیلته دا خبره وکړه چې زه جنگ نه کوم خدای وسو خبرې دی بدی کې یو منی یا خو ما پرې دې چې زلار شم په یزید پسې شام ته او داغه سره بیعت وکم او یا ما ولېږي د مسلمانانو ملکونو یو بارډر ته چلته jihad کو او یا ما پرې دې چې مکې ته واپس پدې کې هغه زیات چې کوم د یزید طرف نه را لګل شوی سړیو هغه د خپل طرف نه د سره جنگ شروع کو د کربلا په میدان کې چې کوم بیا څه شي دا غیر پر بیان تفصیلی ووري نو حسین رضی الله عنه د ظالم د الله لعنت تی په باندې د حسین رضی الله شهید کو خو د یزید په دې کې لاس نو یزید هغه ته نه ویلي خدای ته اعتراض وګوري دې سوې نو هغه چې سوچ کو چې دا سړی خو د صلح خبرې کوي دا سړی چې کوم درې خبرې کوي خو د صلح دي او غوښتنه هغه چې صلح وشي نه بس هغه حسین رضی الله شهید کونو په دې ورځ باندې دغه اوچت انسان هغه شهید شوی دی زموږ مور پلار دی قرباني په حسین رضی الله باندې خو د حسین رضی سره محبت د په حدودو کې دنه نو ځکه اخرنه درس